پاکستان ته د افغانستان لخوا د مړو جنازې ښې په جوش کې روانې دي. دا چې څنګه ولې تازه څه پیښ شوي دي، هیله د مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. تېره اونۍ له افغانستان څخه پاکستان ته د طالبانو 33 جنازې وړل شوې دي. په پاکستان کې د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي یوازې د تېرې جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا ته د طالبانو 15 جنازې وروړل شوې دي. دغه کسان د افغان ځواکونو له لوري په جګړه کې وژل شوي دي. دغه راز 8 نورې جنازې وزیرستان ته وړل شوي دي او ډیری وژل شوي کسان پاکستانیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ یو بل غړي علي وزیر هم تایید کړی چې په افغان جګړه کې د وژل شویو طالبانو جنازې پاکستان ته وړل شوي دي او نوموړي د افغانستان په تړاو د پاکستان پر پالیسۍ انتقاد کړی دی. پر دې ټولو سربیره به هم آیا د انسان وژنې پاکستاني پالیسۍ همداسې دوام کوي؟ آیا د پاکستان د څلورو لسیزو سرمایه ګزاري په غرقېدو ده؟ روشن فکره پاکستانیانو ته په کار ده چې د خپل حکومت په پالیسیو غور وکړي. که اوبه له ورخه تېرې شوي بیا د شکایت نه کوي. دا صحیحون د معلوماتو پر اساس پاکستان طالبانو ته هدف ټاکلی چې څه کال وړي به د افغان جګړې سرنوشت یو طرفه کوي او خبرداری یې ورکړې دی چې کومو جنګیالیو له جګړې سرغړونه وکړه کورنۍ او اولادونه به یې ووژني. افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي پر زیاتوالي تورن کړي او په وروستیو 3 اونیو کې پاکستاني لسګونه جنګیالي د جګړې لپاره افغانستان ته راستولي دي، خو ګڼې د افغان ځواکونو له لوري وژل شوي او نیول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په پاکستان کې د هغو جنګیالیو چې په افغان جګړه کې وژل شوي دي د جنازو او فاتحو په مراسمو کې د غچ او انتقام تبلیغ کېږي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.